سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون او زه یم وطنزیب یوسفزی او زه یم کومل شبیر. ټول ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. د حکومتي اتحاد امیدوار آصف علي زرداری د ملک 14 صدر منتخب. د حکومتي اتحاد امیدوار آصف علي زرداری 411 الکټرولر ووټ اغستو سره صدر ټاکل شوی. مقابله کې محمود خان اچکزئی په برخه کې صرف 180 ووټونه اغستي. آصف علي زرداری با سبا یعنی د اتوار په ورځ د خپلې څوکې سوګند پورته کوي. صدارتي ټاکنې په ډېر ښه ماحول کې ترسره شوي. په وړومبي ځل صدارتي انتخاباتو کې ووټ نه خرڅ شوی او نه اخیستل شوی. صدارتي انتخاباتو کې د اپوزیشن امیدوار محمود خان اچکزئی وینا وایي په صدارتي امیدوار نامزد کولو او په ملاتړ کولو د پی ټی آی ډېره مننه کوو. الیکشن کمیشن د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشر محمود خان اچکزئی د صدارتي انتخابات ملتوي کولو درخواست مسترد کړي. ښاغلي اچکزئی وایي که په نامکمل پارلیمنټ کې انتخابات وشول نو دا به غیر قانوني وي. په غیر قانوني توګه پایني توګه قبضه کول د عین تباهي ده. اول دا دوه خاندانونه د ملک په وسایلو قابض وو، اوس دوی په جمهوري ادارو هم قابض شوي. د پاکستان تحریک انصاف چیرمین بیرسټر ګوهر وینا وایي موږ سره په الکټرال کالج کې مطلوبه اکثریت پوره. زما د مرګ منصوبه جوړه شوې، ما دوی څه وخت هم وژلی شي. دوبۍ کې اجرتي قاتل لا زما په سر $1,00,000 ورکړی شوي. د پاکستان تحریک انصاف رهنما شیر افضل مروت دعوه وایي دا هر څه د مریم نواز په وینا کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون رهنما صوبیا شاهد د قومي اسمبلی د مخصوص نشست نه استعفا ورکړي. زه د قومي اسمبلی د مخصوص نشست نه استعفا ورکوم. د صوبایي اسمبلی غړي په توګه به خپل کار جاري ساتم. د پاکستان مسلم لیگ نون رهنما صوبیا شاهد میډیا سره خبر. د تحریک انصاف لخوا د اتوار په ورځ د حملې خلاف ټول ملک کې د احتجاج اعلان. د پارټۍ بانی د احتجاج کولو هدایت کړي. دوی زموږ د امیدوارانو کامیابی په شکست کې بدل کړي. د پاکستان تحریک انصاف وینا خیبر پختونخوا کې صحت کارت یو ځل بیا شروع. د وړومبۍ روزې نه بعد خیبر پختونخوا خاندانونه د صحت کارت په ذریعه به د 10 لک روپو پورې مفت علاج کولی شي. صوبایي حکومت 11 ضلعو کې د پناهګاو لپاره د 2 کروړه نه سیوا فنډز هم منظوري ورکړي. روزې میاشت کې د سرکاري دفترونو وخت بدل. د دفترونو وخت به د سهار 9 بجو نه تر 3 بجو پورې وي. هفته کې شپږ ورځې کارکوونکو لپاره به د ډیوټۍ وخت د سهار 8 نه تر 2 بجو پورې وي. نوټیفیکیشن جاری. آرمی چیف جنرل عاصم منیر لخوا د رحیم یار خان دوره د کراچۍ کور کمانډر د پاک فوج مشرتوب هرکلی کړی. آرمی چیف تربیتي مشقونو شمشیر صحرا معاینه کړي. د ایس پی آر وینا وایي آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر وایي د وطن سالمیت او خودمختارۍ دفاع لپاره تیار یو. د نوښار موټروي M1 رشکۍ سره نږدې یو بس د حادثې ښکار. پیښه کې 3 کسان مړه او 13 نور ژوبل. پیښه د ګاډي ډرایور او کنډکټر ترمنځ شخړې له وجې مخې ته راغلې.
په ټول ملک کې د LPG ګیس مصنوعي کمی پیدا شوې د روژې د میاشتې نه وړاندې د LPG په نرخ کې د کیلو په سر د 10 روپو اضافه د اضافي وروسته کورنۍ سلنډر اوس په 3000 روپۍ خرڅېږي. Hand inverter, another one. It's another one. Got in the air. Abra hasn't managed to clear the inner circle. And Peshawar have qualified for the playoffs. The only team in each HBL PSL history that has done so. د پاکستان سپر لیگ خوندورې مقابلې جاری. پیښور زلمي کوئټه ګلیډیټرز ته د 80 رنزو سره شکست ورکړې او پلی آف مرحلې ته کوالیفای کړي. 190 رنزو هدف په جواب د کوئټه ګلیډیټرز ټول ټیم 18 اوورونو کې په 160 رنزو آوټ شوه. او ځینې علاقو کې د باران نو ځینې کې د واورې ورېدو پیشګویي. د مغربي هواګانو نوی سیستم نن په بلوچستان کې داخل. پنجاب او اسلام آباد کې بعد 11 نه تر 14 مارچ پورې بارانونه وي. د موسمیاتو محکمې ویلي مهم خبرونه تاسو کتل. د خبرونو تفصیل د لاندې شان د مې نه پس هم پښتو ون سره اوسه. اوست خبرونو تفصیل. د بلیټن آغاز کې اهم خبر شامل او د حکومتي اتحاد امیدوار آصف علي زرداری د ملک 14 صدر منتخب شوی دی. هغه د سنی اتحاد کونسل امیدوار محمود خان اچکزی په مقابله کې زیات ووټونه اخیستي. نور تفصیل ګورو د محمد وسیم په دې رپورټ کې. د صدارتي انتخاباتو لپاره قومي سملای سېنات او سلور واړو صوبو کې د پولینګ عمل د سحر لسونه تر ماښام 4 بجو پورې جاری وو. د مولانا فضل الرحمن جماعت JUIF د انتخابي عمل نه بایکاټ کړی وو ولې پارلیمنت او صوبایي سملو کې جماعت اسلامي هم رائے نه ده ورکړې. د حکومتي اتحاد امیدوار آصف علي زرداری 311 ووټ اغستو سره صدر ټاکلی شوی. بابا مقابله کې محمود خان اچکزی په برخه کې صرف 100 ووټونه راغلي دي. پارلیمنت کې آصف علي زرداری ته 255 او محمود خان اچکزی ته 119 ووټونه اچول شوي. سند سملای کې آصف علي زرداری ته 150 او محمود خان اچکزی ته 9 ووټونه ورکړي شوي. دغه رنګ د پنجاب اسمبلی کې آصف علي زرداری 246 او مخالف محمود خان اچکزی 100 ووټونه اغستی. دین علاوه خیبر پختونخوا اسمبلی کې محمود خان اچکزی د آصف علي زرداری نه زیات ووټونه اغستو کې کامیاب شوه. محمود خان اچکزی یو نوی ولی آصف علي زرداری صرف 14 ووټونه په خپل نوم کړي. د بلوچستان اسمبلی کې د حکمران اتحاد امیدوار ته 22 او سنی اتحاد کونسل امیدوار ته یو غړي ووټ هم نه دی ورکړی. ټاکل شوی صدر آصف علي زرداری به سبا یعنی د اتوار پر ورځ د خپل سوکای سوګند پورته کوي. محمد وسیم هم پښتون اسلام آباد. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر او په صدارتي انتخاباتو کې د اپوزیشن امیدوار محمود خان اچکزی ویلي چې صدارتي ټاکنې په ډېر ښه ماحول کې ترسره شوې دي. لومبي ځل لپاره په صدارتي انتخاباتو کې نه هیڅ ووټ خرڅ شوی او نه اخیستل شوی دی. په اسلام آباد کې پارلیمنت هاوس نه بهر یو پریس کانفرنس دوران محمود خان اچکزی ویل چې په صدارتي امیدوار نامزد کولو او ملاتړ کولو د پاکستان تحریک انصاف ډیره مننه کوم. هغه ویل چې پاکستان تحریک انصاف باندې سره هر څنګه اختلاف ته خو څوکۍ یې ګټلې دي. آئین نه دی د حل راوستل شي او PTI ته مخصوص نشستونه ورکړل شي. बड़े अच्छे माहौल में हुए. सिलेक्शन में सबसे अनोखी बात पहली बार ऐसा हुआ कि वोट न खरीदा गया न बेचा गया. मैं इन पर्सन रिक्वेस्ट करूंगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कि वो अपने जो सीनियर एलिमेंट्स हैं उनकी पार्टी में उनको कह दें ठीक है आपकी किसी से ना लगती होगी
आपकी किसी से कदूरतें होंगी, उनके अमाल आपको बुरे लगते होंगे, लेकिन अब यह है कि पाकिस्तान की आवाम की बहुत बड़ी तादाद ने उस पार्टी को वोट दिया है। दिस ऑल नीड्स अ कंसेंसस। पाकिस्तान की द नवी सदर इंतखाब दे हेवाद की द जमहूरियत द तसलसल अलामत थे। जमंग हमकार ताहिर खान द खाली पौरस द सदर इंतखाब लीदो लपारा पार्लियामेंट ता वरगले वो हग द पार्लियामेंट वदानी सखा उड़ान दी द सदारती इंतखाबात पर अड़ा खपल नजर दासी शरीक करे दी। دا پاکستان د پارلیمان ودانی د پارلیمنت بلډینګ دی او دلته نن د پاکستان د نوي ولسمشر انتخاب وشو. سره لدی چې د پاکستان د صدر یا د ولسمشر هغه حیثیت په اوسنی نظام کې یو سمبولیک وي، لیکن مهمه خبره ده چې په پارلیمان کې د نوي ولسمشر یا د صدر انتخاب هغه د یو جمهوریت د ډیموکراټیک نظام کا دوام دی جاری کېدل او دا د پاکستان لپاره خطر دا د پاکستان د آئین یا د اساسي قانون هم یو اړتیا او ضرورت دی او که دا نظام هم دغه رنګ پاتې شو، ځکه په پاکستان په تاریخ کې وزیر اعظم چې کوم وزیر اعظم پاتې شوی دي دا هغه کې اکثریت خپل وخت 15 کال نه دی پوره کړی او دغه رنګ چې کوم د پاکستان صدور پاتې شوی دي هغه هم اکثرو خپل وخت نه دی پوره کړی او دغه زموږ د نظام ناکامي ده چې زموږ په آئین کې د وزیر اعظم او د صدر 15 کال یو مدت دی، لیکن هغه نه دی پرې خودل شوی. اوس د پارلیمان هم یو امتحان دی چې آیا دوی باغ خپل طاقت خپل قوت هغه ترلاسه کړي یا به فیصله او هغه بندور خلک جوړي یا نور ادارې جوړي. د پاکستان په آئین کې د هر چا یو خپل رول هغه ډیر د غیسپیناوي شوی دی او باید چې هر یو اداره هغه یو بل ته د کار اجازه ورکړي او چې نه ورکړي نو بیا مونږ یو ټوکې یو او خلک به پورې خندا کوي. نو په دې امید چې د دې نوې ولسمشر صدر انتخاب د پاکستان لپاره راتلونکي لپاره یو خزيري وي او د پاکستان د ډیموکراټیک نظام لپاره جمهوریت لپاره تغییر د کوي کېدو لپاره یو بنیاد. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर इस्लामाबाद के नवे मुंतखब शवे सदर आसिफ अली ज़रदारी कोर्ट वरगले दे द वज़ीर आज़म दफ्तर वैल शहबाज शरीफ आसिफ अली ज़रदारी ता प द्वैम वार प सदर मुंतखब के दो मुबारकी वरकड़ी दा द बयान तर मखा वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली ज़रदारी लपारा द नेक ख्वाहिशात इजहार करे दे। सदर ज़रदारी द मुस्लिम लीग नून लखवा सदारती इंतखाबात के प हिमायत द वज़ीर आज़म मन न कड़ी दा। बुलेटिन मखपड़ान दी बोझो खबर शामिल हो द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी वही लीदीचा तलसम आईनी तरमीम पार्लियामेंट कड़े वो मंग सिर्फ तजवीज़ वर कड़े वो सदारती इलेक्शन न वड़ांदे आसिफ ज़रदारी मीडिया सरा गैर रस्मी खबरें खड़ी दी त यवे पुख्तने पर जवाब के अगवेल अतलसम आईनी तरमीम पार्लियामेंट कड़ियो मुंग सिर्फ सिफारिश कड़ियो अवल हम चिसशवी पार्लियामेंट कड़ियो उस बहुम पार्लियामेंट कवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवे मुंतखब शवे सदर आसिफ अली ज़रदारी ला मुबारकी वर्कड़े दा खपल यो बयान के वज़ीर आज़म वही दीजिए कामी असम्बली सेनेट और सलूर वालू सुबह पर आसिफ अली ज़रदारी दे एतमाद इजहार करे दे आसिफ अली ज़रदारी बाद विफाक द मजबूती अलामत जुड़ेगी। वज़ीर आज़म ज़्यादा कड़ी दा चे सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी बा खपल आईनी जिम्मेवारी पर खतोगा तरसर कभी। वज़ीर आज़म ओयल द पाकिस्तान द सदर आसिफ अली ज़रदारी द इंतखाब द जमहूरियत तसलसल दे इतिहादी जुमात नबा पगड़ा द पाकिस्तान द तरक्की और सोकाली द पारा कार कभी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी वैली दीची पीपल्स पार्टी यवजाई टोल जुमातुन सरा मखपौड़ान दी तलोबान दी यकीन लरी कोयटा के मीडिया सरा द खबरो अतरो पवक सरफराज बुगटी वैली दी बलोचिस्तान असम्बली के आसिफ अली ज़रदारी वो सलवे हुटना तरलास कड़ी दी। वज़ीर आला दाहुम वेली दी आसिफ अली ज़रदारी बाद 1.5 ज़र द बलोचिस्तान दौरा कवी मुंग बाद द बलोचिस्तान द मसाइल द आसिफ अली ज़रदारी मखिता इकदू हगजिया तकड़ा आसिफ अली ज़रदारी बलोचिस्तान की तारीखी कामयाबी तरलास करे दा।
आसिफ अली जरदारी साहब बलूचिस्तान में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला, और हमें उम्मीद है कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको कोई वोट नहीं मिलेगा यहाँ से। हमारी एक ही जमात है जमात उलमा इस्लाम में, मेरी उनसे 2-3 मुलाकातें हुई, 2 के उनके मेंबर्स जो थे वो हमारा क्योंकि बलोच रवायात और उसके मुताबिक उन्होंने मुझे ये कहा कि जी हम क्योंकि आप हमारे पास आए हमें तो इतराज़ नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा सेंट्रल लीडरशिप है वहाँ से थोड़े इशूज़ थे। देखिए सदर जरदारी साहब ने हमेशा जो है बलूचिस्तान उनके दिल के करीब तरीन रहा है। उन्होंने 18th अमेंडमेंट की सूरत में बलूचिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पावर किया सूबाई हुकूमत को और सूबे को, फिर साथ साथ जो बलूचों के लिए आगाज़ हकूक़ के बलूचिस्तान के नाम से जो नौजवानों के लिए पैकेज दिया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत तारीख में याद रखे जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी उम्मीद है कि सदर जरदारी बलूचिस्तान के लिए बड़ा खसूसी दर्द रखते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन द पुख्तनख्वा मिली अवामी पार्टी द मशर महमूद खान अचकजई द सदारती इंतखाबातों मुलतवी कवल दरख्वास्त मुस्तरद करे दी। खागली अचकजई द आसिफ अली जरदारी खिलाफ द हैवात सदारत लपारा उम्मीदवारों महमूद खान अचकजई इलेक्शन कमीशन ता पर दरख्वास्त के वैल्यू ची पार्लियामेंट मुकम्मल न दे नु द इंतखाबातों मुलतवी कुलू वख्तने खड़े दा हवाई द कामी असम्बली द मखसूस सीटों फैसला न दर्शवी और मामला पेशावर हाई कोर्ट की उधर की द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर लखवा जारी शवे फैसला के द खागली अचकजई दरख्वास्त मुस्तरद कर शवे दे खागली अचकजई वैल्यू को पर नामुकम्मल पार्लियामेंट के इंतखाबात उशवल नुदाबा गैर कानूनी भी। खबर शामिल हो द मुस्लिम लीग नून रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अली दी ची पार्लियामेंट सरा पर इत्तेफाक कानून साजे लपारबा अपोजिशन पर एतमाद की अखलू निजी टीवी सरा द खबर और तुरफ वक्त ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उवैल ची अपोजिशन ता द हक दे ची सुप्रीम कोर्ट तलड़ची मंग द हगुई द हक न इनकार नशु कवले मंग ता द शमेरनी पत निश्ता वली मंग ता 2/3 अक्सरियत तरलास दे। ख्वाजा आसिफ ज्यादा कड़ी दा ची कुम कानून ची पास ची द हगे पड़बा मंग अपोजिशन पे एतमाद की अखलू ता तलसम तरमीम लपारा हम मंग टोल सियासी जमातों पर यवजाय कानून साजी कड़वा। ख्वाजा आसिफ अवैली के इख्तिलाफी कानून जोड़ शी नो यौ या 2 हुकूमतों के बा बदलून रातलेशी। बुलेटिन की नौर खबरों ने हमले रुख वक्त सऊदी लंडी शांतमी हम पश्तो अंसरों से खबर शामिल हो द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन बैरिस्टर गोहर वलीदी बगैर आइनी तोगा प आइनी सोको कब्जा कवल द आइन तबाहीदा। इस्लामाबाद की मीडिया सरा खबरों के बैरिस्टर गौहर उवैल ची अवल दा 2 खानदानों द मल्क प वसाइलो काबिज वो वस द्वीप जमहूरी इदारों हम काबिज शिवी दी द उवैल द आसिफ अली जरदारी बरियाद जमहूरियत लपारा खबर नदा मंग सरा प इलेक्टोरल कॉलेज के मतलूबा अक्सरियत पुरो द PTI चेयरमैन जिया तकड़ी दा ची दे कसानो द अहलियत कतलो आओ द जमहूरी इक़दारों ने बगैर ओहदे तकसीम करी थी बनाया है और सही तरीके से बनवाया है और जो भी है हम तो अदरवाइज भी समझते हैं कि हमारी कामयाबी होनी चाहिए थी और होने के लिए हमारे पास रिक्वायर इलेक्ट्रल कॉलेज में जो विचारे थे वो भी पूरी थी, वो तो हमें डायल्यूट कराया गया है। लेकिन देखिए आईनी ओहदे बड़े अहम होते हैं, आईनी ओहदों पे गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए उसमें बड़ा जमान होना आइन की पामाली है। इस मरतबा इन लोगों ने सारे ओहदे की अहलियत को देख के बगैर और जमहूरी अक़दार को बगैर बांटे हैं। ये बंदर बांट वैसे भी नहीं चाहिए। पहले 2 खानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी 2 खानदान जो है वो काबिज होने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन होगा या इस पार्लियामान की मजबूती के लिए अच्छा। द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहनुमा सोबिया शाहिद द कामी असम्बली द मखसूस नशिस्त ना इस्तीफा वर करेगा। द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहनुमा सोबिया शाहिद मीडिया सर द खबर और तुर वक्त वैली दी चीज द कामी असम्बली द मखसूस नशिस्त ना इस्तीफा वर कोम वली द सुबह असम्बली गली पतो गबा खपल कार जारी सातम याद दीवी ची सोबिया शाहिद आम टाकनो के द सुबह असम्बली सीट गटले
د پاکستان تحریک انصاف رهنما شیر افضل مروت ویلي دي چې د هغه ځان ته خطر ده. پارلیمنٹ هاوس نه بهر میډیا سره د خبرو اترو په وخت شیر افضل مروت ویلي دي چې د ملک یو ډېر لوی سیاسي شخصیت د بھارتی وګړي جندال په ذریعہ زما د مرګ منصوبه جوړه کړې ده. ما دوی څه وخت هم وجلی شي. د پی ټی آی دی رهنما زیاته کړې ده چې په دوبۍ کې اجرتي قاتل لا زما په سر $1,00,000 ورکړي شوي دي. شیر افضل مروت تور پورې کړی دی چې دا هر څه د مریم نواز په وینا کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور خلاف الیکشن کمیشن کې درخواست جمع کړی شوی دی. درخواست د پی کې 114 نه د جوای امیدوار کفیل نظامی جمع کړي. درخواست کې ویل شوی دی چې علي امین ګنڈاپور د نامزدګۍ کاغذونو کې د خپل ملکیت په اړه غلط بیاني کړي. د نامزدګۍ په کاغذونو کې د غلط بیانۍ له امله علي امین ګنڈاپور نور صادق او امین پاتې نشو. درخواست کې غوښتنه شوې ده چې علي امین ګنڈاپور دی د آرټیکل 251F لاندې نااهل اعلان کړی شي. پاکستان تحریک انصاف وايي د اتوار په ورځ بعد انتخابي داندلې خلاف ټول ملک احتجاج کوي. د تحریک انصاف یو مشر نعیم حیدر پنجوتا ویل د پارټي بانی چیئرمین د احتجاج هدایت کړی دی. ښاغلي پنجوتا په یو بیان کې دعوه وکړه چې د دوی د ځینې امیدوارانو انتخابي کامیابي په شکست کې بدل کړې شوې ده. دی وایي د پارټي بانی ځکه د احتجاج اپیل کړي چې د غلا شوي سیټونو په اړه خپل احتجاج ریکارډ کړي. د پی ټی آی د مشر د ښځو اقلیتونو مخصوص سیټونه هم تحریک انصاف ته د ورکولو غوښتنه وکړه. د آی اس پی آر وینا ده چې د فوج مشر جنرال سید عاصم منیر د رحیم یار خان سره نږدې د فیلډ مشقونو دوره کړې ده. په دې موقع هغه ویلي د دشمن د څه قسم مهم جوړې لپاره تیار دی. د آی اس پی آر له مخې د فوج مشر ته د شمشیر صحرا په نوم د مشق په اړه بریفینګ ورکړی شوی دی. د دې مشق مقصد په پیشورانه صلاحیتونو کې اضافه او د چیلنجونو د مقابلې تیاری ده. د فوج مشر د ټینک ایئر ډیفنس او انټي ټینک ګایډډ میزایل مشاهده هم کړې ده. خبر شامل وو د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې نامعلوم وسلوال کسانو یو پولیس اهلکار وژلی دی. د پولیس ذریعو وینا ده چې د ټانګ د ګومل تاڼي په حدود کې په ګومل بازار کې د وسیم په نوم یو پولیس اهلکار وسلوالو کسانو هغه وخت په نښه کړو چې هغه په یو دکان کې ناست و. د سرچینو وینا ده چې وژل شوی پولیس اهلکار په چټۍ راغلی و او هغه د وسلوالو له لورو په هدف کړی شو. د پیښې د اطلاع ترلاسه کېدو سره سم سیمې ته ګڼ شمېر کې پولیس اهلکار رسیدلی او د پیښې تحقیقات یې شروع کړي دي. په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو له لورې په پولیسو اف سی او پوځي ځوانانو حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د نوخار موټروي M1 رشکۍ سره نږدې یو بس د پیښې ښکار شوی دی چې په نتیجه کې 3 کسان مړه او 18 نور ژوبل شوي دي. په بس کې موجود عیني شاهدینو په وینا د ګاډي ډرایور او کنډکټر ترمنځ خړه رامنځته شوه چې له امله یې ډرایور په بس کنټرول د لاسه ورکړو. د موټروي ویان تر مخه دغه بس د پیښور نه کراچۍ ته روانو چې پکې 15 کسان سواره وو. د موټروي پولیس ریسکیو سره په ګډه امدادي کاروایانې مکمل کړي او مړه شوي او ژوبل کسان یې د مردان هسپتال ته منتقل کړل. په ټپیانو کې د 3 تنانو روغتیایي حالت نازک ښودل کیږي چې پکې زنانه هم شامل دي. बुलेटिन के दलो बुहाल दिलन निशान दमे न पास हम पश्तो अंसरों से बुलेटिन की ये वारी बिहार कले د لوب میدان نه خبر شاملو د پاکستان سپر لیگ خوندوري مقابلې جاری دي. پیښور زلمی ایکویټا ګلیډیټرز ته د شپږ او یا رنزونو لوی مارجن سره ماتې ورکړي او د پلی اف پړاو ته کوالیفای کړي ده. یو سل 92 رنزو هدف په جواب د کویټا ګلیډیټرز ټول ټیم په 13 اوورونو کې په یو سل 60 رنزو آوټ شوی دی. پیښور زلمی پی اس ال نه هم ته رسیدو والا دویم ټیم دی. د نو وړاندې ملتان سلطانز پلی اف مرحلې ته رسیدلی دی. بلخوا
दा वक्त द कराची नेशनल स्टेडियम की लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स दरमियान मैच जारी दे कि द पॉइंट टेबल खबर ओकड़ीशी नु दा वक्त पर पॉइंट टेबल मुल्तान सुल्तान 12 पॉइंटों सरा अवल और पेशावर जलमी 11 पॉइंटों सरा द्वेम नंबर दे इस्लामाबाद पनाह मैचों की 9 पॉइंटों लरल सरा द्रेम और कोयटा ग्लेडिएटर्स पर अतम मैचों की 9 पॉइंटों सरा सलोरम जायलरी दगरंगा कराची दशपक पॉइंटों सरा पिंजम और लाहौर कलंदर दद्रे पॉइंटों सरा आखिरी नंबर मौजूद है। बुलेटिन पाखिर के द मौसम हाल द मौसमियात महकमा वाई रातलून की सलीरिश घंटों दौरान द मुल्क पर ज़्यादातर सिमों के बाद मौसम यख हुई दे दौरान द बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और शाहख्वा गरीज़ सिमों के तेज़ हवागान सरा द बारान इम्कान दे तेर शवा रोज़ दौरान हम पर ज़्यादातर सिमों के मौसम यख अवुच वली शमाली सिमों के डेर यख पाती शवे वो द महकमा मौसमियात तर मखानन कम न कम दर्जा हरारत द खैबर पख्तूनख्वा सिमी कालाम के -10 और द कश्मीर सिमी के -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड शवे दाऊ तर दे दमा मुहिम खबरों नूर खबरों अपडेट्स लपारा जमुक सोशल मीडिया पानी कतल मही रवे दाल्ला पामान।